ملګرو د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او ته هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ کلام وورئ، ځان پې پوه کوئ او نصیحت ترې واخلئ. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ویښته سپین سترګې تاریکې غاښ کنډاس او نه اوکاږي د دنیا د چارو لاس او وی په هر تور چې یې مومي پسې درومي نه په چپ لوري صرفه کړې نه په راس. عبدالرحمن بابا وی لاړې بوډا شوې، ویښته دې سپین شو، نظر دې لاړو، غاښونه دې پرېوته، خو ولې اوس هم نه پوهېږي او د دنیا په کارونو کې لګیا یې او په کوم اړخ چېرته دنیا ښکاري د دنیا فایده که هغه ګس اړخ دی او که ښې اړخ دی، مطلب که هغې کې ستا ګټه وي او که تاوان وي بیا هم پې صرفه نه کې او ورپسې ورمنډه کې. او یو ویښته د عقیدې د پتن نشته، سر تر پایه هسې ډوب یې په وسواس، خدای رازق بولې او رزق ګڼې له کسبه، په دا شناخت ځان ته وای حق شناس. او عبدالرحمن بابا وی عقیده دې کمزورې ده، ته وایې چې دا رزق ورکولو والا خو الله دی، خو ولې اصل کې ته ګڼې داسې چې دا رزق ماته د کسب یا کاروبار نه ملاویږي. ته ټوله ورځ کاروبار له ټایم ورکړی دی او الله تعالی له ټایم نه ورکې، مطلب داسې ګڼې که د دین ته متوجه شم نو دنیا کاروبار به مې تباه برباد شي. په دې وجه ستا عقیده کمزورې ده، په الله تعالی باندې پوره یقین وساته او خپل کارم کوه او الله تعالی یعنی مطلب د دین کارونه هم کوه، او که داسې نه کې نو ته حق شناس نه یې، هسې په دروغه لګیا یې. وایي هسې رنګ په مذبذب صفت موصوف شوې، نه پوهېږمه چې ته ناس یې که خناس، او په دویی کې به ورنشي تر توحیده که پیشوا کړي مهتر حزر مهتر لیاس. په دې بند کې هم عبدالرحمن بابا فرمایي چې تر څو د عقیده مضبوطه نه وي او دغسې ګډ وډ وي، مطلب دنیا ته شک کې که دنیا پرېږدم نو دین را نه ځي او که دین پرېږدم دنیا را نه ځي، نو زه اوس نه پوهېږم وي چې تا ته انسان ویم او که شیطان ویم. که ته هر څو ځان له ښه مشران کتلي وي د دین باره کې، مطلب مهتر الیاس او مهتر خضر نه مطلب مهتر وی بزرګ سړي ته، حضر علیه السلام الیاس علیه السلام ځان له ښایسته بزرګان کتلي وي، خو چې په صحیح معنو کې ته د هغې پیروي نه کې، د هغې په خبرو عمل نه کې، نو ته الله ته نشي رسېدی. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی واړه زهر قاتل غړي که پوهېږي، که سوا له خدایه غړي هر انفاس، نو امر دا دی چې له نهي لاس کوتاه کړي او که نه وي خپل سر وګڼمه واس. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې د الله د یاد نه علاوه ته کوم وخت تیرې هغه تباهي ده، مطلب کومه ساه هم چې ته د الله د یاد نه بغیر اخلي نو هغه وخت ستا دپاره هغه ساه تا دپاره داسې وګڼه چې زه زهر تېرومه. اصل خبره دا ده، اصل حکم د الله دا دی چې د کومو کارونو نه ته الله پاک منې کړی یې ته هغې نه منې شي لاس ایثار کې، او که نه د هغه کارونو د بدو کارونو نه ته نه منې کېږي نو ځان تباه وګڼه. او وی خیر دا دی چې له شره وجار ووځي، په دا چاره کې هیڅ نشته کوزو پاس، او که زما ویل دروغ یا کوزو پاس وي ته پخپله په خپل زړه کې وکړه قیاس. عبدالرحمن بابا وایي کامیابي دې دا ده چې ته د شر نه د بدو کارونو نه ځان منې کې، او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې تا ته به کامیابي میلو شي. او که زما دا خبره تا ته دروغ ښکاري یا کم کوزه ښکاري نو ته پخپله په خپل زړه کې سوچ وکړه، تاله به خپل زړه د دې خبرې جواب درکړي چې واقعي اصل کامیابي او خیر دا دی چې ته د بدو کارونو نه ځان منې کې. او بیا عبدالرحمن بابا فرمایي وی له سړیه غرض واړه سړیتوب دی، نه چې پټ وي د سرو زرو په لباس، او سپدا به عراقي یا ترکي نشي که د خره په سر سرایې کړې ته د آس. عبدالرحمن بابا فرمایي وی اصل سړی هغه سړی دی چې په هغه کې سړیتوب وي، انسانیت وي، د خلکو په کار راځي او چاله نقصان نه رسوي. هغه سړی نه چې هغه هر څه نه قیمتي جامې اچولي خو چې د هغه د لاس نه خلکو ته خیر نه رسي او خلکو ته تاوان رسي، نو دغه سړی نه دی. وی که د خره د پاسه ته هر څو د اس زین او کتې وغیره واچي، خو دنه اس عراقي اس یا ترکي اس قیمتي اس نشي جوړېدی، دی به هماغه خر وي. نو دغسې کوم انسان چې هر څه نه قیمتي جامې کپړې اچولي وي خو چې د هغه د لاسه خلکو ته خیر نه رسي، خلکو ته تاوان رسي، نو دا سړی نه دی.
او بیا فرمایي وی د تشنه خوله له اوبو سره مطلب وي نه تشبې اوبو د سیمو زرو تاسه او هر زاهد چې په ریا زهد نازیږي د سربخ ګمان یې کیږي په اماسه. عبدالرحمن بابا وایي چې کم سړی تږی وي د هغه اوبو سره مطلب وي که هغه ته تش د سپینو زرو یا د سرو زرو لوښی پروت وي د هغې سره د هغه غرض نشته او نه هغه له فایده ورکوي بلکې هغه له فایده صرف اوبو ورکوي. دغه رنګ کم سړی چې نیکۍ کارونه صرف دې دپاره کوي چې هغه دنیا ته وښیي چې خلک ووایي چې دی نیک دی یا بزرګ سړی دی نو دا سړی هم کامیاب نه دی ته د دا نیکي دې ته د الله په نزد هېڅ فایده نه ورکوي. ته دې مثال داسې دی چې یو مانده څاروی وي او پړسېدلی وي او خلک وایي نه چې دا غټ دی مطلب اصل کې خو هغه غټ نه وي صرف پړسېدلی وي. او بیا آخره کې عبدالرحمن بابا فرمایي نو ای رحمان که څه کار دی خود دین دی نور کارونه بې وفا دي بې اساس. آخره کې عبدالرحمن بابا وایي چې په دنیا کې اصل کارونه صرف او صرف هغه کارونه کم چې د دین وي نور کارونه ټول بې بنیاده دي ختمېدو واله دي او تاله هیڅ فایده نه درکوي.